المتصل به دوستان تبریک به مسلک مجاهدان. پس از هفته‌ها آموزش‌های ارتقایی شرعی و تکنیکی اینجا آمدند تا سند فراغتشان را به دست آورند. تعدادشان به حدود 328 تن میرسد. تقریبا یو شپېته کسان د ماسترۍ په کچه وروزل شو چې هغه په ټولو اصلي او تحصیلي معیارونو باندې برابر و. این دوره آموزش‌های ارتقایی شرعی و تکنیکی با حضور مداومین مشمول مجاهدین و افسران حکومت پیشین که از سوی قطاعات و جزءاتم‌های مختلف وزارت امور داخله به استاف کالج معرفی شده بودند پیگیری شده است. د موږ لاسته راوړنې په دغه یوه میاشتني کورس کې هغه وې چې مثلا موږ په دغه کې ډېر شیان زده کړله. که په اداري برخه کې وو اداره مو زده کړله، اصول د ادارې مو زده کړل، او په جنایي برخه کې مثلا جرم مو وپېژانده، مجرم مو وپېژانده، د جرایم عوامل مو وپېژندل. مولوی نورجلال جلالی معین اداری وزارت امور داخله در مراسم فراغت مداومین به آنان نصیحت‌های هم دارد. از مداومین می‌خواهد تا به فرمان عفو عمومی احترام گذاشته و از هیچ نوع سعی و تلاشی در جهت حفظ امن و نظم عامه دریغ نورزند. هغه کدرونه، هغه استادان چې د ارتقا د ظرفیت په کالج کې یا په نورو ځایونو کې د پولیس په تربیه کې هغوی سعی کړی ده، ځان یې ستړی کړی دی، دا زموږ د سر تاجونه دي. اسلامي امارت ټول مشران د هغوی قدر کوي، په قدر یې پوهیږي. هغه استادان چې هغوی زموږ د پولیس ته په اصطلاح شرعي دوره ورکړې ده او هغې ته پوهه ورکړې ده، ارتقا د ظرفیت یې شوې ده، هغه زموږ د دې ملت، زموږ د دې نظام ستنو حیثیت لري. کوم ورونو چې دلته په مختلفو شعبو کې زده کړې کړي د هغوی په خدمت کې دا خواست کوم، عاجزانه درخواست کوم چې د ملت سره ستاسو سروکار راتلونکی دی، ستاسو واسطه او ربط د ملت سره راځي. ملت وهل شوی دی، ټکول شوی دی، زورول شوی دی، ډېرې ستړې او ډېرې ناخوالۍ یې لیدلې دي. ستا دپاره 20 کاله دعاګانې کولې چې خدای دې تا راولي، ته الله پاک راوستلې. اوس ته امید د دې قوم وې، د دې ملت امید وې او آخري امید یې ته. متشکر همگان ز مقامات دوران، متشکر همگان. مرکز آموزش‌های ارتقایی پلیس یا استاف کالج از بدو تأسیسش تا اکنون صدها تن از مداومین را در سطوح لیسانس و ماستری در چندین دور جداگانه فارغ داده است. کنتم چوی تاسو تعملون عملم کوئ یا ایها الذین آمنوا. دی آیت کی دو مسئله دی. در پایان این مراسم مولوی نورجلال جلالی معین اداری وزارت امور داخله با غرس نهالی در صحن استاف کالج از مردم خواستا در جهت سرسبزی کشور بیشتر بکوشند. په دې کې ثواب دی، باید خپل ټول ملک سرسبز کړو. ټولو نو خواهش او تقاضا ده چې څونه وس شي بوټینال کې ملک سرسبز شي.